نن تقریبا 12 کوله مخشه دا ته په ماکین شتوستو یودوي متعدا سے یودي لکه چې 20 پارین شوی وي دا ته یې په جیټ بمباری وکړله 150 نه زیات عام وګړي معصوم بچیون شزینا په هغه شهیدون شول په 2 مارچ بعد په اخبار شې لیکي چې ان سکسسفل سټرایک پاکستان ایئر فورس هیز کیلډ 150 ټیرریسټ چې په یو کامیاب ایئر سټرایک شې د پاکستان ایئر فورس 150 دهشتګرد مړ کړل په 150 دهشتګرد شي چیرې یو کاز ها د دا نه وشول چې دغه چیرې معصوم دی مړ یې هکړې پړو یې هکړې پانه بده درم د ډالر ها حاصله وا وجه څه شی وا چې تو سے بدغ بندے یعنی سیاست نه جانه کو قدم د اعوذ نه چګو د میجا عام خلک یې د ترهګر وبل ترهګر یې جوړ کړل د ترهګرې شکار یې کړل نو چې ترڅو پورا میجا کا چیرې په دامن د غلیدلی نو میجا زون تا کله خیر نشي غوښتل نو هغه بچون هغه شزینه مو تا هغه یا شزا ویس یو دادو چې د دې ساړی لوس من د کړه و د لیکس په کاند شي یشو چې آیر وړ هغه لوس یو په ځان دني هغه گاډي د دې ساړی و نو ورته ول چې دغه خو د مو د ساړی لوسته هغه هو د دهشتګردي په خطا شي چولي نو نن ځه سره خلک ځنې ځوانون دغه ګیلې کوي چې میجو ترڅو پورا دغه ویس چې دا ویس کوم نږدې واښه میجا دا یو کوشش شری کړای دی یو مزاحمت هم شری کړای دی هغه تور چې په میجا لګولای دی هغه تور د ختم کولو کوشش هم شری کړای دی چې کله ترڅو پورا میجا دغه درنې کوي ترڅو پورا میجا د دې نه شهدا په کې جنا غوړي یعنی کس دا خو یو قسم خرڅاول دغه شاوه چې دای مړ هوای او دای ترهګر یې هبالای وای پابند ډالر هو خستی وای او دا شدای شاخ کړای وای او انډیا سے میجا ورته صبر کولای چې بل څوک ترهګر جوړیږي دا شادو چې نن دای خپل مخ پټوي لګیا د پارزو شه منډه وای تراپه وای او دای میجا نون ورته نوس چې په خپل میدون باندې ورته یی چې دا د دهشتګرد نه وي دهشتګرد ته نو دا ډېر غټ عمل دی خدا او لشکي دا نور همیشه تو مخ په وړاندې بیاي میجا د طالبانایزیشن په نوم باندې د میجا پروفایلینګ داسې شوی دی چې هغه وس میجا نشي کولای چې د دې د تا میجا هغه ځواب ورکي چې کیمیا په چار دی څورې زمشه د تاکیس په پنجاب شي د ټي ال پی ولر چکشول پولیس چې داسې ووالل مثال صحیح په کلمیش یو خاطر پنځه کسان خو خالی مړ کړل واته چا هو نه اف 16 ورچکو نه چا جی اف 17 ورچکو او قسم دی چې تو دالې با کړی وای یو تل للی وای چې څه حشر دی کوي وجه دادو چې تو پروفایلینګ شوی دی د پنجابي پروفایلینګ دا ته د خوره دا شوی دی چې دغه یو امن پسند شعری دی دغه یو تعلیم یافتیا وګړی دی د ریاست او دغه چې دنه یو برداشت دی په تو چې دنه د پروفایلینګ د ریاستی مشنری چې استعمال شوی دو پشه د فلمینا د ډرامې دغه ناټاکې دي چې دغه خلک دغه یو حیوان خلک دی دغه نه په تهذیب پیږي دغه نه برداشت پشه د خلک سارینه کټ کوي نو د تو وژنه د تو باندې پیسې ګټن دا د تورا ډېره ارزونه دو خو الحمدلله ویس په قومي لیول باندې ها په بین الاقوامي لیول باندې ها میجا دا زوی ته ورته ورسېدلي چې کیمه خبره دای وکو دنیو یی چې غورزنګ څه یی بیا غورزنګ ولا خبره نن منله شي په 2019 د امریکای سټیټ ډپارټمنټ هغه امریکا چې په دانه مشو یې چې یو عام خلک ها یو بچا یې وژو پام دې بیا ډالر ورکول چې کنه دا د چیرې دهشتګرد ورته مړ دی د یو رپورټ د هیومن رائټس په حواله سره وکړسته د 2020 نوې رپورټ راغلی دی په یو حواله سره وکړسته ټول د وایلیشن چې په شو شوی دي او په دوم اړه باندې د غورزنګ ذکر ورسره کړی دی چې دا خبره کوي او دا د تسلیموي چې پاکستان په داسې خبرې شي کاکړ دی دا یو لوی کامیابی دو چې د دې ترڅو پورا میجا دغه کاروبار باندې کی نو تارا پورا خدای دا شو خو ډېر شي پیسې میندلې دي دا چې ترڅو پورا د کاروبار باندې نشي دا یو د وژنې کوي دا ته میجا تازه نه پیغور بیا کوي خاص کر چې کوم د دې ستړی خلک دی वो जो तू सब पलाशीना में सियासत कर रहे हो मन में पेचे लाशों पे सियासत करते हो किस चीज़ पे सियासत करें तालीम पे सियासत करें स्कूल कहाँ है यहाँ सेहत पे सियासत करें अस्पताल कहाँ है आपने लाशें दी हैं तो लाशों पे सियासत करेंगे आप लाशें बंद कर रहे हम लाशों पे सियासत नहीं करें चित्त मुँह खोरा तो रुकावे बदमनी रुकावे दहशतगर्दी और मुँह प्रोफाइलिंग कावे और मुना दागा उम्मीद कावे कि ज़्यादा तूबा बोला ले आयो
زه د یعقوب یا بدنومي دا نه کوي پښه زه د هغه خیال وساتو په هیڅ صورت یې نه د خپل قومي مفادات باندې چې دا تو کوم ریاستي لوی مفادات درته ګڼلي دي دا د بالکل در سره مات د تو د ملک مفادات که د مو په مفادات باندې جوړیږي ها الله پاک ته عقل نه کوجو میجو انډیا سے په خپله خوره هیڅ کله ها د عدالت نه بهر چلن مرګي نه په هیڅ صورت نه ورسره مني او نه دغه میژه منلی شي هر سړی هېڅ په دم د پوه دی چې د میژه دشمن څوک دی څوک پرې ګټه کوي او میژه تو څه کول پچار دي خو دا دو چې دغه دا مزال چې کوم دی دا لږکې ویږ دی دا مزال چې و دننه لږکې نور هم میژه تو سه لوس ووري لږکې نور ها قدمینه وخلي زړي نه تنګوي په دغه باندې میژه تو څه نه یی چې یعنې بیا زده نه وي مړه کله چې کنه میژه تو سه فلحال هیڅ داسې 10 قدم نشي وخوسته چې دی سره میژه ټیپک وغلي خو یا ورځ او داسې رودريمي داسې ورځ ورودريمي چې تو په قومي او بین الاقوامي لیول باندې زوندره مضبوط کړی وي د خپل زون پروفایلینګ او د بیاداره کړی وي چې کېدای شي چې صابو د دغ ګروبونه ته لوس هوار اچولی وي او د نیو هوار ته یایي چې در باندې ګرام هم نه دي او تانګ کړي دي هغه ورځ هو د توسې انشاءالله زر کې دغه خوب را باندې ووینستی خو نه مزال وکوي په زور ولش کې نورې سختې روولي دغه سکشنوستی وکوي او دغه سیاسي او پرمنه مبارزه دغه سو مخ شي بیایي کني دغه خلک ډېرې ګټې موندلې دي د دغه نه لوس وخلي نه خو مزال دی مزال و ورسره کوي الله پاک ته د موږ په وطن باندې امن ووایي